بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. لویه جرګه دوستانو، فاروق اعظم یم. نن 8 سلواغې 1402 هجري شمسي ده. موږ د تیرو پیغامونو په تعقیب د افغانستان لپاره د یو داسې سیاسي نظام د جوړېدو په سلسله کې چې د اسلام پر اصولو مبني، د خلفای راشدینو د منهج پیرو او د عصر د تقاضا سره همغږی وي، نن د لوی جرګې په باره کې خبرې کوو چې له مهمو دندو یې یوه د هیواد د مشر انتخاب او غوراوی دی. د خلکو لخوا د هیواد د مشر امیر غوره کول یو حیاتي امر او دیني وجیبه ده. دا د اسلام حکم دی چې ټولنه به امیر لري او امیر به د خلکو لخوا د هغوی په خوښه بې له کوم فشار او تهدید غوره کیږي. په اسلام کې د زور حکومت جواز نه لري. په اوسنیو شرایطو کې لویه جرګه د افغانانو یو تاریخي ټولنیزه مؤسسه ده چې د مهمو ملي مسایلو په باره کې دایریږي او لازمي فیصلې کوي. پر دغه مؤسسې پیړۍ تېرې سوي دي، ملي مشکلات یې حل کړي دي او ځینې حکومتو سوء استفاده هم ورڅخه کړې ده. خو موږ غواړو د دې په عوض کې چې د نورو په نسخو پسې وګرځو چې زموږ د شرایطو سره اکثره سمون نه خوري، خپله دغه تاریخي ټولنیزه مؤسسه د اسلام د اصولو او د عصر د تقاضا سره سم د ملت د واقعي ممثل مؤسسې په توګه داسې ورغوو چې د خپلو راپېښ مشکلاتو په حل کې سم کار وکړي او ګټور تمام شي. موږ ولې لویه جرګه د هیواد د مشر یا امیر د غوراوي لپاره انتخاب کړې ده؟ زه په موجوده شرایطو کې موږ ته د راپېښو مهمو ملي مسایلو د حل په لار کې لکه د هیواد د مشر او امیر انتخاب تر لویې جرګې بله مؤثره لار نه وینم. یو خو زموږ ولس ورسره اشنای دي او بل دنیا هم دا مؤسسه په رسمیت پیژني چې دا دواړه د یوې مهم ملي فیصلې د مشروعیت او قبول په لار کې ډیر مهم دي. په تیرو څو پیړیو کې د لویې جرګې فیصلې هم زموږ ملت او هم نړیوال لو د افغان ملت د ارادې د ممثل په حیث منلي دي چې دا ډیره مهمه خبره ده. د لویې جرګې او د هغې د فیصلو په باره کې ضرورت نه لرو چې ډیر تبلیغات وکړو چې ملت او دنیا قانع کړو چې لویه جرګه څه شی ده او فیصلې یې څومره ملي اتکا لري. زموږ ولس او نړیوال ټول پوهېږي چې لویه جرګه څه شی ده. په بله هره طریقه چې مهمه ملي فیصله وکړو، ښایي ملت او دنیا په دومره اساني راسره ونه مني. پوهېږم چې زموږ اکثرو د پردو شان خوښ دي چې بې له دې د هغو په جوړولو کې مزاحمت کښلی وي، راکاپي و دلته استفاده ځینې وکړو. خو دا ترخه تجربه هم تکرار نه لرو چې دغه کټ و پیست او روڼ تقلید سم کار نه دی ورکړی. موږ چې خپله یو شی لرو، یو عام او منور سوی میکانیزم لرو، د نورو څخه د کاپي کولو څه ضرورت؟ که کومه کمکاستي پکښې وي هغه باید اصلاح کړو. اوس په موږ اړه لري چې لویه جرګه څنګه واقعا د ملت د ارادې ممثله او د مهمو مسایلو د حل ذریعه کړو. دا دی موږ د لویې جرګې د تاریخي سیر په نظر کې نیولو سره هم دا کار کړی دی. موږ دلته صادقانه تلاش کړی دی چې دا مؤسسه زموږ د دین د ارشاداتو او د عصر د مشروع غوښتنو سره سم د وطن د رښتوني خدمت په لار کې د راپېښو مشکلاتو د حل تر ټولو مؤثره وسیله وي. د ولس لخوا د مشر غوراوی یو مهم اسلامي اصل او د وخت اهم ضرورت دی. راشد خلیفګان مبارکان ټول د خلکو لخوا غوره سوي وه او موږ غواړو د هغو په پیروي خپل نظام جوړ کړو. مشر باید د ولس په خوښه وي او دغه اصل نه مراعاتول د دین او مسلمان ملت سره لوی ظلم دی. غیر قانوني او استبدادي حکومت د دین د بدنامۍ او د وطن د پسمانۍ سبب کیږي. زموږ مسلمانانو د نن ورځې ذلت تر ډیره ځای له همدغه دی چې د اسلامي امت مشران د ولس په خوښه نه وه منځته راغلي او خودکامه او مستبد وه. په اوسنۍ نړۍ کې په ټولو پرمختللو هیوادونو کې حکومتونه د خلکو په خوښه دي. هلته مشران د خلکو په رایه قدرت ته رسیږي. خو د غربي ډیموکراسۍ مشکل دا دی چې یو خو جاهل و فاسق د عالم و متقي چا سره یو ډول رای لري، او دوهم څرنګه چې هلته حکومتونه د سرمایهدار په لاس کې دي، نو هغوی د پیسو د مصرف او تبلیغاتو په زور خپل د خوښ کسان په انتخاباتو کې کامیابه کوي. دریم لوی مشکل هلته د باور دی. هلته یوازې خلک د قانون مصدر او د حکم اعلی مرجع ده. هلته خلک حلال حرامولی سي او حرام حلالولی سي. خو موږ د مسلمانانو پایسته کار نشو کولی. په موږ کې حکم الله لره دی جل جلاله او یوازې
په هغو مواردو کې د خلکو اجماع د حکم مصدر ده چې په همغه کې موضوع کې قطعي نص او قیاس نه وي. زموږ طرحې دا ټول نواقص په نظر کې نیولي دي. مشر په داسې طریقه باید غوره سي دلته چې د اسلام اصول او د خلفای راشدینو منهج په نظر کې پکې نیول سوی وي. د هیواد ټول خلک په شکل د اشکالو ځانونه په لویه جرګه کې وویني او ټول ملت په ډاډ او اطمینان د یو باعزته ژوند په لور ودرومي. په اوسنۍ زمانه کې د مشر د غوراوي لارې: اول، مستقیمه رایه. د روسیې، فرانسې، مصر او یو شمېر نورو هیوادونو جمهور رئیسان د ولس په مستقیمه رایه انتخابیږي. په دغو هیوادونو کې ټول واجد شرایط خلک د رایې صندوقانو ته ځي او خپل رایه رأساً د خپل خوښې کاندید جمهور رئیس صندوق ته اچوي. دوهم، غیر مستقیمه رایه. په نننۍ دنیا کې د ځینو هیوادونو مشران د ولس په مستقیمه رایه نه بلکې په غیر مستقیمه رایه انتخابیږي. دلته د غیر مستقیمه رایې انتخاب دوې طریقې دي. لومړی طریقه، جمهور رئیس ته غیر مستقیمه رایه. د امریکا جمهور رئیس د ولس په غیر مستقیمه رایه جمهور رئیس کیږي. امریکا کې خلک جمهور رئیس ته ورکوي، خو دغه رایه مستقیم کاندید جمهور رئیس ته نه ځي، بلکې د یو ایالت د خلکو ټولې رایې د هغه ایالت انتخابي حوزې ته ځي چې الکټرل کالج ورته وایي. په امریکا کې هر ایالت یو انتخابي حوزه ده او هر ایالت ځان ته په خپل انتخابي وزن لري. په امریکا کې د هغو ایالتونو حوزوي وزن ډیر دی کوم چې نفوس یې ډیر او د یورپ سپین پوستي پکښې کې ډیر مشتي. امریکا 50 ایالت دی او ټول 538 انتخابي حوزې د حوزوي رایې لري. هر کاندید چې د حوزو اکثریت رایه یعنی 270 حد اقل د الکټرل کالج پوره کړه هغه کامیاب دی. د کوم کاندید چې د الکټرل کالج رایې کمې وي نه دی کامیاب، که څه هم د ولس رایه تر رقیب کاندید ډیره وړې وي. مثلا په 2000 میلادي کې د جورج بوش او الګور ترمنځ انتخاباتي مبارزه وه. الګور 5,50,000 رایې تر بوش ډېرې یوړې، خو بیا یې هم بایلوده. دا ځکه د بوش د الکټرل کالج یا د انتخابي حوزې 5 رایې پر الګور ډېرې وې. دوهمه طریقه، شورایي یا پارلماني انتخاب. دا دوهمه طریقه ده چې دلته خلک حزب او د هغه برنامې ته رایه ورکوي. حزب خپل یو غړی ولس ته معرفي کوي، ولس خپل رایه هماغه د حزب نماینده کاندید ته ورکوي. بریالی څوک شورا ته ځي. په پارلمان کې چې هر حزب ډېر وکیلان درلوده هغه حزب حکومت جوړوي او د حزب مشر رئیس الوزرا دی. په شمالي یورپ کې ډېر هیوادونه دي لکه برطانیه، ناروې، سویډن، هالند، بلجیم او داسې نور چې مشروطه شاهي نظامونه لري، خو اجرایوي واک د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په لاس کې دی چې ولس انتخاب کړی دی. پاچا همغه کوي چې د حکومت رئیس ورته وایي. هندوستان او پاکستان شاهي نظامونه نه دي، خو د شاهي برطانیه په شان د پارلماني نظام لري چې احزاب حکومت پکښې کوي او جمهور رئیس فقط یو تشریفاتي مقام دی. دریم، ټولپوښتنه یا ریفرنډم. دا د رایې ورکولو هغه طریقه ده چې د هېواد ټول خلک په مساوي حیثیت په یوه ورځ د یوې مهمې ملي موضوع په باره کې خپله رایه څرګندوي. ټولپوښتنه یا ریفرنډم یوازې د یو مبرم ضرورت په وخت کې ترسره کیږي. مثلا امام خمیني په ایران کې د ایران د نوي اساسي قانون د خلکو ټولپوښتنې یا ریفرنډم ته وړاندې کړي. یا برطانیه ریفرنډم ته مراجعه وکړه او د هېواد له ټولو خلکو وپوښته چې آیا برطانیه په اروپایي اتحادیه کې کماکان پاتې سي یا ووځي. ولس د وتلو رایه ورکړه. برطانیه له اروپایي اتحادیه ووته. د انتخاباتو په دغو ټولو ډولونو کې چې غرب جوړ کړي دي خلک په مساوي حیثیت هر یو رایه لري. دلته د شرابي، غل، قاتل او فاسد رایه د عالم او متقي چا سره یوه ده. په مستقیم انتخاباتو کې سرمایه‌دار بریالی کیږي او په غیر مستقیم کې د سرمایه‌داري نظام ملاتړی حزب. موږ د لویې جرګې په خپله طرحه کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیولي دي او د حل لار مو ورته پیدا کړې ده. زموږ په وړاندې سوي لویه جرګه کې په حقیقت کې د اهل حل و عقد وسعه شورا امیر ته رایه ورکوي. تر هر بل ډول حل و عقد شورا زموږ لویه جرګه د حل و عقد ډېر مواصفات لري، جامع ده، ملت او نړۍ په مطمئنه کیږي.
تر هر راز ریفرندم او تر هر راز مستقیم او غیر مستقیم انتخاباتو زموږ لویه جرګه د خارج له نفوذه مسؤونه ده او د ناوړه تبلیغاتو اثر پر کم دی. زموږ د مطرح لوی جرګې غړي اول منتخب غړي د هیواد د نفوس له هر 10,000 کسانو یو تن نماینده د ولسوالۍ شورا او د ولایت د مرکز شورا ته ځي. په لویه جرګه کې د ولسوالیو مرکزونو شوراګانې دواړه برخه لري. که دا شوراګانې فعلا نه وي موجودې او یا په دغه کیفکان نه وي، د هیواد د نفوس پر هر 10,000 کسانو یو تن د هغوی په خوښه لویې جرګې ته معرفي کیږي. که د افغانستان نفوس 40 میلیونه وي نو لویې جرګې ته د ولس لخوا 4,000 کسان ورځي. دلته د هیواد هر قوم، سمت، ژبه، نژاد، مذهب دا ټول خلک بې له کوم تبعیض خپل د نفوس په تناسب نماینده لري د لویې جرګې ته استوي. دلته ولس ته حق ورکول سوی دی چې د مشر په انتخاب کې سهم ولري. خو رأساً مشر یې امیر ته رایې نه ورکوي، بلکې دوی له خپله منځه یو غوره سوی څوک صاحب د العقد ټاکي، هغه لویې جرګې ته استوي او هغه بیا د دوی په نمایندګي په لویه جرګه کې مشر یا امیر غوره کوي. دوهم، په خارج کې مهاجر افغانان چې د روس او امریکا د تجاوز قرباني دي د هیواد د مشر په غوراوي کې برخه لري. دغه پروګرام د یوې مشخصې مقررې له لارې عملي کیږي. دریم، د یوې خاصې مقررې مطابق یو شمېر هغه مبارکې ښځې چې د روس او امریکا په خلاف مقدس جهاد کې په شکل د اشکالو برخې اخیستې وي هم د لویې جرګې برخه دي. څلورم، د دغه لاندې بنسټونو نمایندګان هم د لویې جرګې غړي دي: د حکومت کابینه او د مستقل ریاستونو رئیسان، د قضا د عالی دیوان غړي، په هر ولایت کې د هغه ولایت والی، مشر قاضي او په ولایت کې د ملکی ادارو رئیسان، د مملکت په سطحه د امنیتي دریګونو ادارو دفاع، داخله، استخبارات جنرالان، بهر کې افغان سفیران، د دولتي پوهنتونونو رئیسان، د تاجرانو، پانګوالو او مدني ټولنو نمایندګان په لویه جرګه کې برخه لري. دا ټول په یو شکل د اشکالو صاحبان د حل حق دي. پنځم، انتصابي غړي. د هیواد د امیر یو لخوا 100 تنه، د رئیس الوزرا او قاضي القضات د هر یو لخوا 80 تنه او د هر ولایت د والي لخوا 10 تنه انتصابي غړي په لویه جرګه کې برخه اخلي. دغه انتصابي کسان هغه دیني علما، فني او مسلکي کدرونه، پوهان، د وطن مخور او متنفس کسان دي چې په لویه جرګه کې له نور خواو نه دي راغلي. په دې ډول لویه جرګه تقریبا د 4,000 تنو په شاوخوا کې غړي لري چې لوی اکثریت یې د ملت نمایندګان او نور علما، پوهان او اهل خبرت دي. لویه جرګه په حقیقت کې د ټول ملت په سطحه د حل و عقد وسیعه شورا ده چې د هیواد لپاره مشر غوره کوي. د لویې جرګې شامل ټول غړي مساوي حیثیت او هر یو فقط یوه رایه لري. لویې جرګې ته 2 مسلمان، پوه، متقي او وطن دوست سړي د امیر په توګه او 2 نور د دوی د مرستیالانو په حیث معرفي کیږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ځایناستي لپاره 2 تنه، عثمان رضی الله تعالی عنه او علي رضی الله تعالی عنه د خلکو نظر ته وړاندې سوه چې له دوی څخه یو د مسلمانانو د امیر په توګه غوره کړي. په نتیجه کې عثمان رضی الله تعالی عنه غوره سو. زموږ لویه جرګه هم له دغو 4 تنو څخه 2 کسان د رایې په اکثریت یو د هیواد د مشر یا امیر او بل د هغه د مرستیال په توګه غوره کوي. کاندیدان به د حل و عقد شورا لخوا او د شورا په نه موجودیت کې د هیواد د مشر امیر لخوا لویې جرګې ته معرفي کیږي. که کاندید امیر د دیني علومو ماهر و نو مرستیال یې بهتره ده چې د عصري علومو ماهر وي، او برعکس د عصري علوم د ماهر سره د دیني امور عالم مرستیال باید وي. دا سلسله باید حداقل 3 دورې مراعات سي څو د دغو دواړو علمي طبقو ترمنځ د فکر واټن چې 100 کاله خلق سوی دی له منځه ولاړ سي او د دواړو علومو څښتنان په پوره تفاهم او همغږۍ د هیواد د ثبات، هوسایي او پرمختګ د خدمت په لار کې کار وکړي. د لویې جرګې رسمي اجلاس د هیواد مشر یا امیر پرانیزي او د جرګې د رئیس تر ټاکلو پورې د امیر لخوا د معرفي سوي
موقت رئیس لخوا اداره کیږي. لوی جرګه تر افتتاح وروسته د موقت مشر په ریاست له خپل منځه یو تن د لوی جرګې د رئیس او بل د مرستیال په توګه غوره کوي. لوی جرګه د جرګې د نوي رئیس په مشرۍ په خپل اولینه جلسه کې د جرګې منشي ورپسې د جلسې طرز العمل تصویبوي. په لوی جرګه کې بحث علني دی، مګر جرګه بل ډول فیصله وکړي، خو امیر ته رایه سري ده. کاندیدانو ته رایه ورکول د دوی د برنامو تر اورېدو وروسته عملي کیږي. د لوی جرګې په اکثریت رایه مشر یا امیر د 10 کالو لپاره غوره کیږي. په ډیرو غربي هیوادونو کې مشر د 4 یا 5 کالو لپاره انتخابیږي. زموږ په شرایطو کې د مشر لپاره 4 کاله ډیره کمه موده ده. موږ دلته د خلفای راشدینو د منهج په پیروي د حضرت عمر صاحب موده 10 کاله غوره وبلل، چې نه دومره کمه ده چې مشر خپل پلانونه عملي نه کړی سي، او نه دومره اوږده ده چې خلک ورڅخه ستړي سي او مشر هم د قوت او ابتکار څخه لوېدلی وي. مشر د ټول عمر لپاره غوره کول چې یو تعداد خلک دا نظر لري، دا یو احساساتي او ناکام کار دی چې ترخه تجربه یې تاریخ بار بار ثبت کړې ده. داسې مشران اکثره بیا په زور لرې سوي دي. په غرب کې پاچاهان ځکه مادام العمر ناست دي او چلیږي او وطن یې پیشرفت هم کوي چې اجرایي صلاحیت نه لري او هغه څه وایي او کوي چې حکومت او پارلمان ورته وایي. خو زموږ په تاره کې د غرب خلاف مشر امیر د ټول نظام اجرایي مشر دی او ملت ته مسؤلیت لري. په آخرت هم د ده څخه د ملت د خدمت پوښتنه کیږي. په اسلامي دنیا کې مستبد پاچاهان هم ډېر وخت حکومت کوي، خو د لوی غیر مسلم طاقت تر سیوري لاندې کوي. موږ د دغه برخلاف د خپل طرحه سوي نظام له لارې غواړو مشر باعزته وي او افغانستان داسې جوړ سي چې مشر یې په هیڅ چا پورې تړلی نه وي، بلکې په خپلو فیصلو کې حر، واکمن او د پوره عزت و نفس خاوند وي او د خلکو خدمت خپل افتخار وګڼي. دوستانو، لویه جرګه د امیر په فرمان دایریږي. د هیواد مشر ټاکي، اساسي قانون هم لویه جرګه تصویبوي او مهمې نورې فیصلې هم لویه جرګه کوي. تیر پر بل پیغام پورې دوستانو د خدای په امان، ستاسې د نظر او علمي انتقاد په انتظار یم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.